راځي چې کاروانونه په تقوا کوم منور د خپل زړه ارمانونه په ژړا کړم منور خپل ځان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. څو ورځې وړاندې د متحده عربي اماراتو د دوبۍ قونسلګري اسلامي امارت ته وسپارل شوه او اسلامي امارت ورته خپل نوی ډیپلوماټ عبدالرحمن فدا ولیږه. دا په داسې حال کې ده چې ډېر سفارتونه له اسلامي امارت سره په اړیکه کې دي او نور سفارتونه لکه د پاکستان، روسیې، چین، ایران، ترکیې، قرغیزستان او ځینې نور سفارتونه په مستقیم ډول د اسلامي امارت له لوري رهبره کیږي او نوي سفارتکاران ورته لیږل شوي دي. همدا ډول په پراګ کې د افغانستان سفیر شهزاده ایوبي وایي چې د اسلامي امارت څخه هدایات اخلي او د ده پرته ډېر نور سفارتونه هم دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په امر چلیږي او له دوی څخه خپل هدایات اخلي. د دوبۍ سفارت کې د افغانستان اسلامي امارت بیرغ ورپول شو. هغه ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې ښکاري د تېرې جمهوري دورې بیرغ په ډېر قدر او عزت رالرې کېږي او پر ځای د افغانستان اسلامي امارت بیرغ راپول کېږي. راځي چې په هر زړه کې تخم وشیندو د مینې راځي چې په هر زړه کې تخم وشیندو د مینې راځي چې زخمي زړونه په مسکا کړو منور د خپل زړه ارمانونه په ژړا کړو منور خپل زړه ارمانونه په ژړا کړو منور راځي چې کاروانونه په تقوا کوم منور د خپل زړه ارمانونه په ژړا کړو منور خپل زړه ارمانونه په ژړا کړو منور راځي چې د پوهې همدا ډول د اسلامي امارت مرکزی وایاند ښاغلی ذبیح الله مجاهد وایي چې زموږ کرنسۍ مخ پر وړاندې ګامونه اخلي. افغانستان نور خاوند لري او هر څه یې ارزښت پیدا کړي دي. وروستیو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو ارزښت ټیټ شوی چې نن د کابل په بازارونو کې یو ډالر په 80.95 افغانۍ پیرل کېږي او پر 80 افغانۍ پلورل کېده. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په لوړېدو سره د هیواد په ښارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو او نفتي توکو بیې کې هم د پام وړ ټیټوالی راغلی. همدا ډول د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په پار د دې لپاره چې په بازارونو کې نرخونه اوچت نشي او بیرته ښکته شي د مالیې وزارت له لوري په خوراکي توکو ګمرکي محصول راکم شوی ده. د مالیې وزارت ویان احمد ولی حقمل وایي چې ګمرکي محصول یې تر 80% راټیټ کړی د دې لپاره چې روژه را روانه ده او په بازار کې د خوراکي موادو نرخونه کنټرول او د روژې مبارکه میاشت کې نرخونه اوچت نشي دغه کار یې ترسره کړی ده. همدا ډول د امیرالمؤمنین له لوري یو نوی فرمان صادر شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د اسلامي امارت د مشر له لوري 2 فرمانونه صادر شوي چې په افغانستان کې د بنګو کرل منع شوي وو. دا ډول په یو بل فرمان کې هغه چا چې خپل زامن په ادارو کې مقرر کړي له خپل ځان سره هغه هم منفک شوي وو. اوس په یو تازه فرمان کې چې د اسلامي امارت د امیرالمؤمنین له لوري صادر شوی ده په دغه فرمان کې راغلی چې امارتي مسؤلین نشي کولی په تدارکاتو کې برخه واخلي. په دغه فرمان کې راغلی دي د وزارتونو او امارتي ادارو د تدارکاتو قراردادونو د روڼتیا په هکله د اعلی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله فرمان. د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه امیرالمؤمنین په تازه فرمان کې د وزارتونو او امارتي ادارو په تدارکاتو قراردادونو کې امارتي مقامات او مامورین له ګډون منع کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه امیرالمؤمنین شیخ الحدیث مولوي هیبت الله اخندزاده د فرمان له مخې امارتي مقامات او مامورین د تدارکاتو او نورو قراردادونو د روڼتیا په موخه د وزارتونو او امارتي ادارو د تدارکاتو په داوطلبۍ کې ګډون نشي کولی. د دې فرمان له مخې امارتي مقامات او مامورین نشي کولی چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول د اجناسو، خدمتونو، ودانیزو چارو د تدارک، کان کیندنې او نورو قراردادونو په داوطلبۍ کې د داوطلب په توګه ګډون وکړي.
د فرمان په 2مه ماده کې هغه خصوصي شرکتونه چې امارتي مقامات او مامورین پکې ګډونوال او یا هم مسؤل وي هم د دې فرمان لومړۍ ماده کې درج شوي حکم تابع ګڼل شوي دي او دا فرمان د توشیح له نیټې څخه نافذ او په رسمي جریده کې د خپرېدو وړ ګڼل شوی ده. ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون فوق العاده غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه او له ایجنډا سره سم پر ټاکل شویو موضوعاتو پکې بحث وشو. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت یې د مالیې وزارت او نور اړوندو ادارو سره کار وکړي او د افغانستان برېښنا شرکت لخوا د وړاندې شویو پروژو له شبرغان تر الوان دښتې او له الوان دښتې څخه تر کابل تر ارغندې پورې د 1500 کیلو واټه د برېښنا د مزي د لیږد او په الوان دښته او ارغندې کې د سب سټیشن د پاتې کارونو د بشپړېدو لپاره د تمویل سرچینې وڅېړي او خپلې موندنې دي د اجرااتو په موخه د 10 ورځو په موده کې اقتصادي معاونیت ته وړاندې کړي. څو له هغې وروسته یې په بیړنۍ توګه چارې پیل شي او تر راتلونکي ژمي پورې یې چارې بشپړې شي. همدارنګه د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د استازي په ګډون له اقتصاد، کور او ښار جوړولو، اطلاعات او فرهنګ وزارتونو، ملي پراختیا شرکت او کابل ښاروالۍ څخه جوړې شوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې د ښاري طراحي اصولو ته په کتو دې د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې له چوک څخه تر پښتون مارکیټ پورې اړوند ځمکې بېلابېل اړخونه وڅېړي او خپل راپور دې د وروستي تصمیم په موخه اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. همدا ډول په غونډه کې پریکړه وشوه چې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د 1000 جریبه شاړ ځمکې اړوند دي د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په مشرۍ د اوبو، انرژۍ، صنعت او سوداګرۍ وزارت څخه جوړه شوې کمیټې د یادې سیمې څخه لیدنه وکړي. د خلکو غوښتنې ته په کتو د قضیې اړخونه وڅېړي او ځمکې اجارې قرارداد مودې په اړه د خپل نظرونه له اقتصادي کمیسیون سره شریک کړي. د غونډې په پای کې د بلخ ولایت د 8 انکشافي شوراګانو حسابونو په اړه ټاکل شوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې په وزارتونو او نورو ارګانونو کې د یادو شوراګانو طلباتو او تضمینات ورکړي او د دغو شوراګانو سره د دولت د پاتې اجناسو په برخه کې اجراءات ترسره کړي. همدا ډول د ځمکې اجارهدارانو لخوا سږکال د ننګرهار کانال ریاست اړوند 4330 جریبه ځمکه خټکي او 3208 جریبه ځمکه کې هندواڼۍ کرل شوي چې ټول ټال 8008 جریبه ځمکه کېږي چې پراخه اقتصادي ګټې به هم ولري. د مسؤلینو په وینا سږکال به د نورو کلونو په پرتله حاصلات زیات وي. د اقتصاد وزارت سرپرست قاري دین محمد حنیف نن د ترکیې له سفیر جهاد ارګینای سره د پوهنتون استاد عمر دینسر او دغه هیواد له ملي سوداګر عمر فاروق او د بنیاد آینده ترکیه بنسټ له رئیس سره وکتل. د اقتصاد وزارت له لوري په یو خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي دي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او ترکیې ترمنځ دوستۍ، ژورو فرهنګي او مذهبي اړیکو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د ترکیې بنیاد آینده ترکیې بنسټ رئیس په افغانستان کې دغه بنسټ د فعالیتونو په اړه چې د یتیمانو د تمویل او پالنې په برخه کې فعالیت کوي خبرې وکړي. نوموړي د یتیمانو لپاره د همکارۍ د صندوق د جوړولو په اړه معلومات او وړاندې شوی پلان د اقتصاد وزارت له مشرتابه سره شریک کړ. ورته مهال د اقتصاد وزارت سرپرست په افغانستان کې د یاد بنسټ د کړنو قدردانۍ ترڅنګ د هغوی نظریات او وړاندیزونه واوریدل او ژمنه یې وکړه چې ستونزې بحل او د کاري بهیر د ښه والي په برخه کې به د دغه بنسټ له مسؤلینو سره ډیره زیاته همکاري وکړي.